خوست ښاروالۍ په دغه ولایت کې د رغنیزو پروژو ترڅنګ دا ځلې د سیمه ییزو رسنیو سره د اړیکو د لا ټینګښت په موخه هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه هوکړه لیک موخه له یادو رسنیو سره په ګډه همغږۍ سره د ښار میشتېدنې ترویج، ښاریانو ته د عامه پوهاوي برنامې او د ښه ښار په برخه کې پیغامونو خپرول د رسنیو له لارې تر خوست میشتو رسول دي. د خوست ښاروالۍ او په خوست کې د خصوصي تلویزیون ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک هدف دا ده چې موږ وکولی شو د ښار میشتېدنې د کلتور ترویج په برخه کې ښاریانو ته د عامه پوهاوي برنامې ولرو. د دې ترڅنګ هغه پیغامونه چې موږ څنګه کولی شو د یوه ښه ښاري په صفت په ښار کې چې ژوند کوو د ټولو مسؤلیتونو حقوقو څخه برخمن شوي وو هغه مو ترلاسه کړي وي. نو دا د یوې ښې فضا په شتون کې لاسلیک شو چې دواړه اړخونه به د هوکړه لیک محتویاتو ته په کتو کوم موضوعات چې دوی ته سپارل کیږي هغه به په ښه ډول سرته رسوي. د ژمن راډیو تلویزیون مسؤل مدیر کبیر خان مشفق وایي چې له دې وړاندې هم د ښاروالۍ ټولو کړنو ته انعکاس ورکړی او غواړي چې دې برخې ته ژمن پاتې شي. بیا هم د ژمن راډیو تلویزیون په استازیتوب نه تنها په دې تفاهم کې هغې فعالیتونو ته په موږ ژمن وو، هغې په څنګ کې دا چون زموږ ملي او دیني مسؤلیت دی په دې برخه کې څوک په ځان احسان منونکي نه بولو. دې مسؤلیت ته د ژورنالیزم د مسلک یا په د دې اډانې په چوکاټ کې ژمن یو چې لا دوام ورکړو، لا ښکلا ورکړو او دا شریک مسؤلیت یوې موخې ته د رسېدو لپاره په شریکه مخکې ځو. د یادونې وړ ده چې ژمن راډیو تلویزیون عامه شتمنیو ته ژمن دی او د یوې ټولنې د وګړو د عامه پوهاوي لپاره یې بېلابېلې برنامې ترتیب کړي او لا هم دې برخې ته کار کوي.